چې کله د محشر میدان شیرونو دا سټوقي خو نه دي د جهنم کې د او یا زره واګي اچولی هر واګه به او یو زرو پرشتو نیولی او د پرشتو وجود زما غوندې او تا غوندې دا شپک پټم نه دی هغه پرشتي چې حاملین د عرش دي د الله عرشي نیولې دي دا وی څومره وجود دي احادیث مبارکو کې راځي د دې اوګې نواله د دې غوږ د پوسکې پورې دا وی د 200 کالو مزل دي داسې وجودونه الله ورکړي دي نو دې جهنم کې د او یا زره واګي اچولی هر واګه به او یو زرو پرشتو نیولی او دا جهنم به د محشر د میدان ته راکاږي په دغه ورځ باندې نفسي نفسي وي نور به د یو میل په اندازه باندې راښکته شي سوري بني د الله د عرش سوري به پیدا نه کې بوټي به پکې پیدا نه کې چته د کاڼې سوري به پیدا نه کې د تیږې سوري به پیدا نه کې هر انسان به په خپلو خولو کې ډوبي هر انسان سره به د خپل ځان غمي دقه معشوم چې قرآن یاد کړی دی قرآن سره نسبت دی په قرآن باندې عمل دی د الله په حکم باندې به دغه معشوم او د قرآن د حافظ د والدینو نوم واغشتلی شي نو د دې حافظ هغه مور او پلار به د الله په حکم باندې حاضر کړی شي نو د مور ته به یو تاج په سر شي او د پلار ته به یو تاج په سر شي د عزت او هر تا او دغه تاج کې به سلور ملغلرې لرګېدلي او د دواړو جهانو سردار مبارک وی هر ملغلره دا به د انور نه زیاته رڼا کوي لکه په دیوال باندې چې د انور ستا کور کې راښکاره شي دا به څونه رڼا کوي نو دې تاج کې به څلور ملغلرې لګېدلې وي او یو ملغلره به یو طرف ته بله بل طرف ته بله بل طرف ته بله بل طرف ته نو دا یو د عزت تاج یې پلار ته ورپسر شو او بل د عزت تاج یې مور ته ورپسر شو نو د قیامت په ورځ د مور او پلار عزتمن شو که ذلیل شو تپوس درنه کوم خوشحاله به یې که خفه ننم د دې ماشومانو د وجې نه او د قرآن د برکت نه د دې ماشومانو مور او پلار خوشحاله خلک وله مبارکباد ورکوي دا به د محشر په میدان کې خوشحاله دې ماشومانو باندې به موږ حفظم کوي دا چې کومو په ناظره باندې قرآن حکیم وي په دوی باندې به حفظم کوي د دوی نه به عالمان جوړوي انشاءالله دوی نه به د دین طالبان جوړوي ستاسو را بچی چې را طالبان شي او دا عالمان شي قسم دې دا به ستاسو په کار راځي ستاسو خوښه نه ده چې ستاسو د بچي الله د جهنم نه بچي خوښه هم د کم نه ده خوښه ستاسو خوښه نه ده چې ستاسو د بچي دا په قبر کې داسې روغ پراتی دا خوښه د کم نه ده خوښه هم ده که نه موږ په دې تورو کې سبق وی اکثر دا خبره زه کوم ځای په ځای هغلته مې تکمیل کو دا منطقو دا کتابونه پخوا د دې رواج زیاتو یو ځل مولانا عبدالحق صاحب سره ویلي کوهستان یو عالمو ډېر زیات تکړه بیا هم تورو کې وي نو هغې ځای کې موږ ته یو استاد خبره کوله وایي دې ځای کې یو موږ سره په دې مدرسه کې وي یو طالب او هغه طالب په جومات کې دیرو او کاپیه هغه وي نو پخوا به دې کتابونو کې تحقیق زیاتو او دا کاپیه شاپیه تلهیز سلم حسامی دا به طالبانو یادول او دا د باجوړ طالبو نو دا طالب په هغې جومات کې دیرو نو چې فرض مونځ بیا وکړو نو سنت به هم نه کول بس هغه کتاب بیا په رحیل کې ایښودی او هغه کتاب بیا راواغېش که چا د اعتراض وکړه د هغې دا جواب و که چا د اعتراض وکړه د هغې دا جواب و سبق به هم یادو اعتراض او جواب به هم ورسره یادو د محلي خلکو ورته وي چې ګوره ته نپل نه کې نه انصافداره دا سنت خو کوه که نه هغې طالب به ورته وي چې زه دا فرض مونځ وکړم او دا خپله کاپیه یاده کړم بس دا زما دپاره ډېره بس تاسو ما سره کار نشته تاسو پیښ او نفلونه او سنت هم پیښ د الله شان ته ګوره په هغې طالب جان باندې ننکۍ راوختم پخوا به دا غټې غټې ننکۍ راختې ډېر خلک به ترې مړه شو په هغې باجوړ مولا باندې ننکۍ راوختم هغه بیماري زیاتېده هغه طالب د هغې ننکۍ د لاس نه وفات شو اوس موږ سره چې په مدرسه کې کم د باجوړ طالبانی موږ ورته باجوړ مولا وایو که د دیر طالب هغې ته دیر مولا وایو د شنګلې هغې ته شنګلې مولا وایو بس دغه شان خو له بلده دته به هم خلکو باجوړ مولا وي چې کله وفات شو د محلي خلکو وی چېره مونږ خو ته باجوړ مولا وي مونږ خو له ده نه تپوس نه دی کړی چې باجوړ کې ته د کوم ځای اوس به اخر دی مونږ ګرځو کوم ځای باجوړ خو لوی وطن دی بس په دې باندې د محلي خلکو مشوره وکړه چې بوم د دې خپلې کلي د مقبرې کې به ښخ کړو هغه د باجوړ طالب هغې د خپل کلي هغې مقبرې کې ښخ کړو په دې کې شپږ اووه میاشتې تېرې شوې یو بوډۍ مدرسې ته راغله یاره دې مدرسه کې زما یو زوی
او دا یې نوم و داسې شکل دلته سبق وي هغې استادانو ورته دا غږ ونکړه چې هغه زوی دې مړ شوی دی او بچي ورته وی ابې وایي ستا بچي موږ سره دلته سبق وی او پلانکې محله کې په جومات کې دی رو هلته یې تپوس وکړه دا بوډۍ هغې ځای ته راله هغوی ته یې ویې یاره دې ځای کې زما بچي و دا یې نوم د محلي خلکو دم د لاسه کړه ورته وی ابې د هر انسان دپاره الله یو نیټه مقرر کړې ده د هغې نه مخکې نشته رستووالی نشته او ستا هغه بچي باندې دانه راوخته موږ یې ډېر زیات علاج وکړو ډاکټران لمبو ته خو بس ښه نه شو هغه وفات شو ښه چې زما زوی وفات شو سم که ورته ویې سم که خو دلته مغبره کې ښخ که که نه وایي باجوړ ته م ولې نه راوړه یې بیا موږ ته باجوړ کې ځای نه معلوم موږ به کوم ځای ګرځو بیا په جړا شو په ځان یې راکېښودې زما خو دقه یو زوی دی خاوند مې مړ دی زما خو سترګې دته وې او دې ما دین ته وښکې زه خو د باجوړ نه د دې بچي قبر له دلته نشم راتلی او دې تاسو آخر راوړه ولې باجوړ ته نه هغوی ورته بیا موږ به باجوړ کې کم ځای کې ګرځو خو بس یا هلته ښخ شوي یا دلته ښخ شوي هغې بوډۍ بیا وې شاه به کې زما دا زوی روباسې ځان سره یې باجوړ ته وړم د محلې خلکو ورته وی چې ګوره مړې ښخ کې نو چې خلک جنازو کې لا کلي ته نی راغلي چې خېټې ډس کړي دا خو شپږ میاشتې خو یې د هغه وجود به ټول خوري شوي څه کلي ته وړې بله دا ده چې ستا د هغه د هغې روح صحت هغه ذهن کې د هغه نقشه پرته ده اوس چې موږ باندې قبر وکنې باسي نو اډوکې ته به اډوکې به وي نو اډوکې باجې ورته وړې جاړې به ورته هغه بیا وي اوم د اډوکې وړمه خو بس ما له خپل بچي روباسي خلکو ورته ډېر زیات مینت وکړو خو بیا یې جړل وي نه به د اډوکې وړم چې زه خو خبر لازم که نه د محلې یو څو کسان ورسرې شو هلکان ورسرې شو چارې سسکورې واغېشتې او د هغې طالب قبر یې کنیستل شروع کړل چې لږ یې لاندې که بیا ته یې بیا مینت وکړه چې بیا ګورې سمه شه د زوی اډوکې که دې په خپلو سترګو ولیدل اوس به راته ته مړه شي هغې ویې نه بس ما له به خپل بچی راوباسې چې کله یې وله قبر وکنیسته او طبیعت یې لرې کړې طالب جان په قبر کې داسې پروت دی لکه تا وی چې اوس چی ښودی بلکل تا به وي چې اوده دي اوده او د خپو په دې منځ کې د ګلاب یو ګل را زرغون شوی دی او یو غټ ګل یې د زنې ته پروت دی او وایي داسې خوشبویي یې کوله چې داسې خوشبویي د ګل موږ نه ده محسوسه کړې چې ګوتې وله خلکو یوړې هغه پسته غوښه او پوست وجود چې بیا وله ګوتې یوړې وایي زما بچی خو مړ نه دی خو اوده دی د هغه خو پوست وجود دی بچي مې اوده دی ویړه چې راپاسي خلکو ورته ویې بیا مړ دی شپږ اووه میاشتې یو شوې شپږ اووه میاشتې په قبر کې څوک اوده نه پاتې کېږي بیا په جړا شوه وی بچې اوم د دې ورځې دپاره ما راوړی وې وی ته بیا ورپسې واپس ولګوې خاورې پې ور واړوې دا د هغې طالب مقام دی چې لا د حدیثو ته نه دی رسېدلی ښه دا د هغې طالب مقام دی چې جلالین ته نه دی رسېدلی دا د هغې طالب مقام دی چې صرف فرض منځ باندې اکتفا کوي او کافیه یادوي الله د هغه وجود په قبر کې روغ ساتلی دی او د امام احمد ابن حنبل سے واقع مې ته بیان نه کړه هغه عالم نو د هغه په سینه کې د قرآن او د حدیثو علم نو پروت 234 سال بعد د هغه قبر کنې باسه او په قبر کې دا دی روغ پروت دی نو په خپلو بچو باندې نو علم وکړې دا د قرآن حکیم حافظان کې الله دې زموږ استاسو بچي عالمان کې الله دې ژوندونو کې برکت پیدا کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین